د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا موږ وروسته ګوري ټولو ته سلامونه او درناوی. نن به در سره په یو دوه موضوع لنډه تبصره لرم. راساسه په تاسو یې په سټوډیو کې هم موجود دی، یو څه خبرې باغه کوي. نو اول خدا دی چې جو بایدن په خپل تیرو خبرو کې دا ځل نه یو څو مده مخکې تقریبا یو نه مخکې په خپل خبرو کې جو بایدن ویلو چې افغانستان د لوی امپراتورونو ادیره ده او په دې باندې به خبرې کوم در سره د سیلانډي غوندي او بل دا دی چې خپلواکي ازادي لن غوندي په دې باندې د سیلانډه تفسیر لرم او بل دا دی پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د کورنۍ جګړې لپاره کار کوي. نو په دې باندې به خبرې کوو ور سره په یو ورکوټ باندې شیر باندې سره شریک ما خو لومړی د ترازم چې جو بایدن چې دا خبره کړې ده چې افغانستان د لوی امپراتورانو یا د نړۍ د ټول زبر ځواکونو ادیره ده. دا خبره د هغې سمه وه ځکه هغې خپله دا خبره تقریبا یوه اونۍ مخکې کړې وه، په هغې باندې موږ خبرې کړي ډېر په زه رڼا نه وراچوم. خو مسله داسې ده ورونو چې موږ افغانان باید په یو شي بل باندې ځان پوه کړو. هغه مسله دا ده چې صحیح ده دا خو د لوی امپراتورانو ادیره ده او دا به وي، خو موږ ته پکار دا ده چې موږ دلته جنګونه کوشش وکړو چې د څوک جنګونه را نه وړي او نه موږ خپله د پردو د جنګونو خشاک شو. ځکه چې دلته هره زبرځواک راځي یا د وخت امپراتوران راځي او زموږ په هیواد کې د خپلو منافعو دپاره جګړې کوي او موږ د جګړې خشاک ګرځوي، نو دا خو زموږ دپاره داسې کومه ښه خبره نه ده، خاص کر د افغانانو دپاره. ځکه چې هر وخت جنگ راځي، جنگ ځان سره غریبي راوړي، غربت راوړي، بې علمي راوړي، وحشت راوړي. دا ټول شی د جنگ سره ملګري. موږ باید کوشش وکړو چې جنگ د خپلو سرحدونو نه لرې انتقال کړو. لکه د احمدشاه بابا په وخت کې چې هغې ته مور ویلی چې جنگ د خپل سرحد نه لرې وړه او هلته یې کوه. داسې مه کوه چې ته انتظار کې او یو څوک راځي او جنگ ستا سرحد ته راوړي او خپله په خپله خاوره باندې ته جګړه کړې، په خپله خاورې په داخل کې جګړه کې، نو دې سره به یو خو به هغه د جګړې کوم قوت چې دی هغه خو به لکه هغه چې کوم عسکر دی هغه عسکري قوت چې دی هغه خو به پکې ضایع کېږي. ورسره به عوام ولس او دغه نور کوم املاک چې دي دا ورسره ختمېږي. د هغه ویله چې جنګ باید همیشه د خپلو سرحداتو څخه لرې ویوړلی شي او هلته جنګ وشي، نه دا چې انتظار انسان وکړي دشمن ته هغه راشي او افغانستان ته راشي، افغانستان ته راننوځي او بیا ورسره موږ په جګړه باندې پیل کوو. دې سره ډېر زیات زیان خپله افغانانو ته رسېږي. صحیح ده موږ په دې باندې پوهېږو د افغانستان همیشه زبرځواکونه راغلي، افغانستان ته رانوتلي دي، افغانستان یې نیولی دی خو هضم کړی نه دی، بېرته یې دغه کړی دی، بېرته دې نه تللي دي، هضمولی نه شي. خو مګر په کار دا ده چې موږ باید دې ته انتظار ونه کړو چې هغوی راشي او زموږ خاوره کې خپلې جګړې وکړي او د خپلو اغراضو دپاره دلته جګړه وکړي. نو اوس خو یو دفعه بیا افغانستان خپلواک شو، خو د افغانستان اصلي خپلواکي به دا چې دا اقتصادي خپلواکي پیدا کړي. دلته موږ خپلو نوي کول ته زده کړې دغه کړو، د لارو د برابره کړو چې خپلې زده کړې وکړي او اقتصاد پیاوړی کړو، نو بیا به موږ خپلواک شو. ځکه چې اوس خو خپله په دې ټول پوهېږي چې وایي چې نړۍ چې ده یو ګلوبل ویلج دی که نه، لکه یو کلی دی. نو دې په خاطر باندې ځکه دلته بغیر لکه په تنها ژوند نه کېږي، همیشه به ته د نورو هیوادونو سره په ګډه باندې کار کې د خپل د اقتصاد دپاره. نو چې کله ته د اقتصاد دپاره کار کې بیا دې کې دې ته په انګلیسي کې ورته وایي وین وین سچویشن که نه، لکه داسې یو حالات به جوړوي چې دواړو طرف ته لکه پکې یو رقم ګټي. لکه داسې نه کېږي چې موږ لکه یا داسې یو چا سره داسې معاهدې یا لاسلیکونه وکړو چې یوازې د هغوی پکې ګټي، یا موږ داسې کوشش وکړو چې داسې یو لاسلیکونه وکړو چې یوازې موږ پکې ګټي. ځکه دا نه کېږي، ځکه اوس نړۍ داسې دا منیم نه. نو هر هغه وخت کې چې لاسلیکونه کېږي باید داسې په دې شکل باندې وشي چې دواړو طرف ته ګټونکي شي، نه بېلونکي. نو زه دا بله موضوع دا ده چې د پاکستان دغه کومه پالیسي چې ده، لکه اوس وګوره دوی کوشش دا کوو او دا یې امریکا په دې باندې باوري کړې وه که تاسې د افغانستان نه دغه شئ دلته پاکستان ته بیا راشئ
نو ستاسو به لکه مصارف ډیر کم راشي او د دې نه به چې ستاسو څه وختل په افغانستان کې په کوم ځای باندې لکه عمله کوي یا وشتل کوي نو هغه د پاکستان خاوره نه کوي تاسو لکه ډرون کوي یا د ځای نه کم هغه لري واټن مزایل تاسو خیر کوي نو هغه د پاره تاسو لپاره منګه دلته اړې درکولې شو او اړې به در منګه درکو تاسو به د ځای نه خپل فعالیت کوي ما شانته وکړه اوس خو تری دی مالته اوس د څه عسكر چې لاړ دالته ځای په ځای شو هغه عمران خان چې به ویلي چې زه هیڅ کړه دانه کیږي چې دلته امریکایي عسكر راشي هغه خو بيخي د څه خبر نه ځکه دا ټول مایدی او لاسلیکونه چې دی ته وای پنجابي اسټابلیشمنت دا کار کوي دا خو راوستل هم دی هغه راوستل دي ته وای دي ته سلیکټډ وای کنه راکه چې هغه کله اسټابلیشمنت د پنجاب اسټابلیشمنت څوک وغواړي هغه په حکومت کې راولي ځکه چې هغه وغواړي چې په دې کې د اسټابلیشمنت یا د پنجابي آرمي ګټه ده ماغه سړی په قدرت کې راولي هغه لکه مخکې دینه مخکې دلته اوس بیا خبر زما درګوږي هغه پی ټی ایم چې کله مظاهره شروع کړي لارونه شروع کړ نو د پنجاب د آرمي چې دا په دې باندې وډارېدله چې لکه کوس موږ خپل په لکه په دې اقتدار کې لکه په جمهوریت اقتدار کې لکه نواز شریف د پنجاب مشران او وزیران ډیر وی او موږ دغه د پی ټی ایم د ځپلو کوشش وکړو نو بیا به د پښتنو موږ ته په ځل کې نفرتونه پیدا شي چې دا کار ټول د پنجابیانو دی نو پنجابي اسټابلیشمنت د کارو کو چې تش په نوم باندې پښتون لکه عمران خان نیازي چې د پلار مور د خوانه پښتون دی خو نه په پښتو پیږي او نو پښتو زده بلکې دغه خپل ژبه نه ډیر لري پاتې شوی دی نو غیر اوسه ورسره تقریبا په دغه اوسنی حکومت کې دوی تقریبا 12 وزیران هم پښتانه دي خو دغه بیواکه پښتانه دي چې د دوی په وزارتونو کې به په پښتنو ډیر ظلمونه وشو ما خبرونه دغه عبید الله کاسی صاحب دغه واچو چې هغه پکې وفات شو ارمان لونیم پکې وشو عارف وزیر پکې وشو ان ډیر پښتانه وفات شول مګر د پښتني څوک نو دا هغه بیواکه وزیران دي چې خپل واک نه لري او د پنجاب هرې خبره ته د دوی د خبره جواب کې وته هو دا نو ورته نشي ویل هم دې خاطر ما یو خو دوی ځکه په حکومت کې راوصلي وته توي اتلسم ترمیم کې لګ ثبوت یا موږ ته ولایتونه او هغه کې ورته لګ ازادي ورکړي و نو بل دیو دا ځکه سره کوچی د دې وایسه باندې لکه هغه پښتانه چې دي لکه د خو چې پنجاب وای دغه پی ټی آی په نوم باندې دا کوم ګوند چې دا وته هو کوي نو دې خاطر باندې چې دی هغه خپل وسایل پښتنه ونی کی نو په د یو شی راوستو پنجاب اسټابلیشمنت چې لکه بیخي د هغه بادار او د غلام قصه ده چې بس بادار ویل چې ودی شي بس دوی سندواره ویل چې بس بالکل دی وشي فقط صرف دی ته وای چې موږ لا په یو څو چوکۍ راکې چې زمونږ نوم پکې کیږي موږ نه د پښتنو په قصه کې نه د پښتنو خاور په قصه کې هغه اجتماعي ګټه چې دی هغه ته پښتانه همیشه فکر نه کوي صرف د جیب ګټو ته فکر کوي خو ځنې وخت به زه د سوي چې تاسو د خپل ورور سره خود وړو کې ټوکړې زمکه په سر باندې خپل هغه سر باندې مړیم کوي او حق مغواړي مګر چې کله د پښتنو اجتماعي حق راشي او وسایل باندې خبرې په هغه وخت کې به پښتون چې دی خپل شخصي ګټې بکینی د جیب ګټې بکینی دغه لپاره به دوی ناواز پورته کوي نه غږ پورته کوي نو دا مثلا مشره څنګه چې هغه درې مسله باندې مسلګي خبرې کولې او رښتیا به بل دا پکې و چې اوس به یو ځلې پنجاب په دې کوشش کې دی امریکا ته اډې بم ورکړي دغه ځای کې به خپل ټول امکانات چې دي هغه به برابرۍ او په افغانستان کې دلته نور لکه خپل هغه زوته تحریک طالبان څخه چې زه هر پښتون ته زما ځنی کېږي چې پاکستاني او ته هم خو خپل هغه نوم د سیدې چې هغه مجبور هم چې ته هم تحریک طالبان پاکستان چې هغه غواړي چې په پاکستان باندې د امارت بیرغ راپورته کی یا ازادي ورته واخلي نو دا غیب خاطر باندې دوی د غاډیم څخه ورکې چې به خپل پښتانه وټکي په یو ځای کې سره راپورته نه کی لکه دوی د خپل مفاداتو لپاره دا کار کوي ګورم د امریکا په دی راته کې د شلو کال راته کې یو خو دوی ورچ قبایلی څه انګریزانو په وخت سیریت کړي نو دوی الته دغه تاری تیر کو لکه د دیو پیسې ما غوي ورکړي پیسې دغه نه واسطه خاطر ته واغسري چې ځا ته موږ دا تار تیرو دی خانه به لکه د پاکستان د پښتونخوا به د طالبان چې دي د افغانستان طالبان به خاطر ترتیبي دا د خاطر غسرې ځکه د دوه طرف د ډبل گیم کو همیشه پښتانه په دې باندې دوکه کړی دي خو پښتانه په دې باندې کې پویم شي
هغه خپل هغه لکه هغه دغه چې د ځامشته اجتماعي ګټو ته یا خپل د پښتنو ولس ګټو ته لپاره وفادار نه دي، صرف خپل جیب او د خپل ځان ګټو ته وفادار دي. نو دا کار به اوس بیا دغه نوې لوبه به بیا دا لوبۍ پنجابیان او پنجابیان په دغه خپل سیاست کې ډېر کامیاب دي، ځکه چې پښتانه چې دي دوی لکه یو بل ته لاس نه ورکوي. که دوی داسې وکړي که دا تحریک طالبان وغواړي چې امارت تر راټکه وغځوي، باید دوی ته اجازه ورکړي چې پرې ورځي او مخې ورله ونیسي، ځکه چې دوی همیشه غواړي چې زمونږ په خاوره باندې د پښتنو په خاوره کې هغه په پښتونخوا کې ده او که دې خواته په افغانستان کې ده چې په دې کې دا جګړې هم داسې وي، نو چې نو باید دا جګړې ور باید دا ټک نه خواته ورتېر شي چې دوی خپله پوه شي چې د جګړه ور څومره دی او دا څومره زور لري او وروسته پکې څومره تکلیفونه وررسېږي. بله مسله دغه به زه د سره فقط یو ورکوټی غوندې یو نظم مې دی، ځکه دا د ازادۍ په خاطر ما لیکلی و، یو به سره دا شریک کړم او بل یو بل ډېر پخوا چې کله د امریکایان راغلي وو ما یو لیکلی و، نو یو به سره هغه شریک کوم. خو زه دا دغه اول د افغانستان دا د افغانستان د خوا نه دی، خلک چې افغانستان ذات ته وایي چې زه آزاد یم، ځکه ما کې دا داسې خلک شته دی لکه داسې وایي افغانستان زه عزت د احمد خان یم، زه عزت د احمد خان یم، لوړ همت د خوشحال خان یم، ننګ ناموس د هر افغان یم، زه آزاد افغانستان یم، زه پوهنه د جمال یم، شاعري زه د رحمان یم، په نړۍ کې امن غواړم دا ناره د باچا خان یم، چې دښمن زیر و زبر کړي زه یلغار د اکبر خان یم، سر و مال له وطن زار کړي لوی غازي میرزمان خان یم، هر ظالم او ستمګر ته زه افت یم طوفان یم، په خیالونو د بورا کې لکه ستوري د اسمان یم. دا خو افغانستان ته شو، ځکه چې افغانستان یو دفعه بیا خپله پوره خپلواکي ترلاسه کړه، الله دې وله اقتصادي خپلواکي په نصیب کړي. دلته ما یو نظم لیکلی و، دا نظم ډېر اوږد دی خو زه دې نه صفت یو څو بیته ویم. دې نظم عنوان چې و ننګ په نوم باندې و. وایي پښتون احساس زما د ننګ مه تړه، پښتون احساس زما د ننګ مه تړه، پښتو غیرت زما په جنګ مه تړه، څومره ظلمونه ستمونه کوي هسې زمونږ سره جنګونه کوي، بیا به د سر په دې درو کې مات شي، دغه غرور به دې په غرو کې مات شي، بیا به د سر په دې درو کې مات شي، دغه غرور به دې په غرو کې مات شي، ستانه راغلي هم د مخه و ډېر، سره کافران څومره بدمخه و ډېر، له سکندره تر چنګیزه پورې، هم له مغوله تر انګریزه پورې، هر یو دښمن دلته ګزار خوړلی، دوی له افغان نه په سر وار خوړلی، دا د میرویس د احمد خان بچی دي، د لوی باتور د خوشحال خان بچی دي، په خپله توره میړني یادیږي، دي پښتانه چې توریالي یادیږي، سوله غوښتونکي یو امان غواړو مونږ، بې د جنګونو دا جهان غواړو مونږ پښتنو په میلمه ننګ کړی دی، چې دی په امن وي مونږ جنګ کړی دی، هر یو ظالم ته لکه غر ولاړ یو، په هر میدان په هر ډګر ولاړ یو، ازادي غواړو مونږ آزاد پیدا یو، په خپلواکۍ د خپل هیواد فدا یو، ډېر زورور په نشه مست راغلي چې مو غلام کړي په دې قصد راغلي، یو څو وطن کې غداران لرو مونږ، یو شاه شجاع څو سقاویان لرو مونږ، چې د پردیو په اوږو سپور راغلي، دا غلامان په تندي تور راغلي، چې په ملت باندې بلا پاتې شي، چې په ملت باندې بلا پاتې شي، په تاریخونو کې رسوا پاتې شي، دلته کوروس که امریکې راغلی یا پنجابی که ایرانی راغلی، یا ای بړی سي راستولي دلته افغان وهلي او وستلي بیرته، یا ای بړی سي راستولي دلته افغان وهلي او وستلي بیرته، هر یو د خپلې وسې زور وهلی، د ترورستي په موږ تور وهلی، په څه هیله او بهانه مو وژني، په لر او بر کې پښتانه مو وژني. ورونو دا نظم لږ اوږد ما یو څو بیتونه تاسو سره شریک کړل. دا نظم چې دی دا د ننګ په نوم دی او زما په دې کتاب د سپوږمۍ په ځلا کتاب کې دا چاپ شوی یو څو کاله مخکې، نو د دې نه مې سره یو څو بیته شریک کړل، خو ځکه دا نظم اوږد و، ځکه د افغانستان چې دا کومه خپلواکي بیرته لاسته راوړې وه دې په خاطر مې درسره شریک. نو زه به ورسره اساس صاحب ته وخت ورکړم، ځکه وخت هم کم دی، هغه به یو څو خبرې تاسو سره وکړي، زه به هغه هم واورم او تاسو سره کمپیوټرونه به ستاسې ولولم. ډېره زیاته مننه زماني صاحب، خبرې خو ډېرې زیاتې دي، خو اوس وخت داسې راغلی دی چې سړی باید هغه تودې او هغه د وخت او هغه د ساعت په خبرو باندې سړی وغږېږي. نو زه راځم د خپلواکۍ موضوع ته. زه په دغه
سوشل میډیا کې ما نن ډېر دغه داسې ولیدل چې داسې مبارکي او دغه شکل په اشکالو باندې په مختلفو شکلونو باندې خلکو ورباندې څرګندونې کړې وې، خپل نظرونه یې ورباندې دغه کړي وو. خو زه غواړم په خپل شخصي نظر د خپلواکۍ په ارتباط یو څو خبرې وکړم. زه خو دا وایم چې خپلواکي خو موږ یو دفعې اخیستې وه، امان الله خان خپلواکي اخیستې وه د وخت د زمان او د ټولو شرایطو چې هغه جغرافیه او هغه یو وطن آزاد شو، رښتیا آزاد شو. دغه اوسنۍ د 21مې پیړۍ د خپلواکیګانې چې په افغانستان کې په دغه څو لسیزو کې چې زموږ په ژوندون یې ګورو، دا د وخت تقاضا، یعنې دا دغه خپلواکي چې دا موږ یې اوس په اصطلاح دغه بعضې دوستان یې لمانځي، زه د دې لمانځلو بالکل مخالف یم، ځکه چې دې ته ضرورت نشته دی. په دغه اوسني 21مه پیړۍ کې چې دغه کوم دولتونه چې په افغانستان کې راغلي دي، یا هغه څوک چې د اشغال په نام راغلي دي، یا دغه زمینه ورته مساعده شوې ده، یا خپل افغانانو یا خپل هغه سوړ جنګ د دنیا سوړ جنګ یا هر شی چې و، په هر شکل باندې دغه افغانان دخیل شوي وو او دې ته اړ شوي وو چې دلته باید په شکل د اشکالو جنګ وشي او خارجي قوتونه راشي او دغسې یو حالت راشي. ځکه چې دا حالت موږ خپله راوستی دی، خپل افغانانو په دې کې شریک دي، په دې کې ټول افغانان دې کې مجرم دي. ځکه په دغه 40 کاله کې دغه افغانان چې تر اوسه پورې دغه څوک په دې جرم کې شامل دي، دې نه باید سړی سترګې پټې نه کړي. دا باید ټول زماني صاحب ته خپلې خبرې خلاصې کړم، دې باید یعنې ټول افغانان په دې مسایلو کې په شکل د اشکالو داخل دي. زه خیر زه په ډېرو جزئیاتو باندې زه نور نه ځم، ځکه چې بیا کېدای شي نورې خبرې پکې را پیدا شي. ځکه زما په نظر باندې په 21مه په دغه اوسني عصر کې اساسي خپلواکي هغه ته وایي چې یو ملت یو قوم په خپل ځان باندې بساینه ولري. بساینه په دې معنا باندې چې په هر لحاظ باندې هغه ملک هغه ملت د هغې د خپل د خپل د لاس موز یا د خپل د طبیعت یا د خپل دغه نه باید په استفادې سره دغه وکړي، ژوند ولري او خپلواکي ولري او قوي اقتصاد ولري. ځکه که اقتصاد نه دغه خپلواکي دا موږ ته هیڅ معنا نه لري. ځکه زه به خپلواکه ګرځم، زما په موبایل کې به دغې د آیفون موبایل د انګریز موبایل به، زما جامې به د جاپاني، زما بوټان به د بل ځای نه، زما څپلقې به د پاکستاني، او زه به دغه کوم افتخار به کومه چې هله زه خپلواک یم. دا په 21مه پیړۍ کې دا خپلواکي نه ده، دا برعکس د غلامۍ نه پسې اضافه یو حالت دی. متاسفانه چې اوس په افغانستان کې چې دا کوم حالت لیدل کېږي دغه سیاسون دي، ځکه چې دغه زموږ سیاسون و چې دغه حالت یې موږ ورسولو، د افغانانو دې حالت ته ورسول. په هر شکل باندې په دې وروستیو وختونو کې یو څه اقتصاد یا هغه ملک یو څه روبنا زیربنا هغه چې موجود دی په افغانستان کې، خیر که ذخایر نه دغه د اوبو نه د اقل دغه استفاده سیستم یو بنسټ یو دغه ورته جوړ شو چې دغه خاوره خپل ورورو په پښو ودرېږي، خپل عاید ولري، خپل صادرات ولري، خپل یعنې واردات ولري په هغه شکل په منظم شکل باندې چې دنیا ورته اړینه شي. تر څو چې دنیا اړینه نه شي هلته هېڅ ډول پرمختګ په هغه جامعه کې هېڅ شی هلته نه راځي. دا د امکان له لرې خبره ده. نو ډېر حالت پیچیده دي زماني صاحب، نو زه ډېرې خبرې نه کوم. الله دې رحم وکړي چې دغه د افغانستان اوسني سیاست داسې نه چې بیا په یو وخت کې دغه ټول محاکمه کېږي او موږ هم هغه د خبره د وچو په لمدو کې چې دغه هم سوځي چې موږ هم د دې دغه په محاکمه کې، ځکه نسلونه دا کار کوي. اوس په دغه اوسني عصر کې دغه پخوانۍ خبرې باید سړی پرېږدي. اوس دغه یعنې هغه نسل چې یو 10 کاله مخکې یا یو جنریشن مخکې تېر شوی دی، هغه نوي نسلونه ورباندې په هر لحاظ باندې انتقادونه هم کوي. زه دا د افغانستان مسایل په ټوله دنیا کې دغه مسایل روان دي چې هغه خصوصا په هغه ملکونو کې چې هغه پیشرفته دي، اقتصاد لري، هغه ملکونو کې واقعا دیموکراسي ده، خلک د ژوند په هویت په ماهیت په ښو او بدو باندې پوهېږي، هلته ټول دغه هر څه محاکمه کېږي په هر شکل باندې. ولې متاسفانه حالات داسې دي د افغانستان زماني صاحب ډېرې خبرې نه کوو. الله دې رحم وکړي چې خدای دا حالت ښه کړي. وګوره زماني صاحب همدغه امریکایان چې چېرته ځي په شکل د اشکالو باندې، نن خپله بایډن په دغه خبرو کې، ځکه چې ما ډېرې وام نه اورېدلې چې ټولې په هغه خپل مصارفو باندې دې بحث کوو چې څومره په افغانستان کې د دې په دغه 20 کاله کې څومره پیسې مصرف شولې، څومره خلک یې د منځه لاړ، څومره اقتصاد ته غټه ضربه ورسوله. یعنې په مجموع کې دغه ټول قصې د سړي وکړلې، یعنې چې دغه یو د جهان په سطحه باندې یو غټه ضایع وه چې د امریکا
دغه د سره مخامخ شول ولې دا خلک بیا هم خپل اقتصاد لري او اوس هم داسې دغه لري اوډ لري چې په هغه اقتصادي لحاظ باندې د هغه خپل هغه حاکمیت به ته دوباره په دغه منطقه کې حاکم کړي دا چې سیاست او دا چې سیاست په څه شکل او په کوم شکلونو باندې دغه هدف ته ځان رسوي او نو دا ډېرې زیاتې خبرې دي ډېرې خبرې نه کوو چې وخت به ډېر کم پاتې دی زماني صاحب زه به خبرې به سبا شپې ته وساتو تاسو شی لرئ زه یو د خبرې کوم هغه د خاطر دی مسله خپلواکي او سیاسي خپلواکي او اقتصادي خپلواکي د رسنیو خپلواکي دا د ډېر خپلواکیګانې دي چې شمار یې بیخي زیات دي خو مهم شی په دې کې دی دا د یو ملک خپلواکي ده ځکه چې یو ملک خپلواک او یو آزاد حکومت ولري هغه د خپل هغه کومې زیربنا چې دي کوم هغه چې دی به کله چې لاسلیکونه کوي د نور هیوادونو سره نو په هغې کې چې دی خپل ځان ته یو خپلواکه نظر لرلی شي او د هغه خپل لکه کوم مدنیات یا کوم وسایل چې په نورو ملکونو باندې خرڅېږي بیا هغې کې هغه خپله دغه چې دی دې ته ګټه ډېره راځي او چې د یو ملک غلام نو هغه کوم استثمار چې په هغه ملک باندې حاکم وي بیا دا د هغې په خاطر چې په څومره قیمت باندې دې هغه وړي نو د ملک سره دا ټولې د هر یو هیواد چې د هغې سره دا ټولې خپلواکیګانې چې دي دا ورسره لازم او مظلوم دي بل دا کار دی چې موږ ټول افغانان ملامتولی نه شو ځکه دې کې صحیح د افغانان په دې وخت هغه د افغانستان په تاریخ کې چې دا کوم پاچاهان تیر شوي یا کوم واکداران تیر شوي دا موږ ملامتولی شو یو خو داسې دی چې وروسته هغه سیاسي شعور نه ورکړی په دې کې د علم پوهاوی هغه کومه کچه چې وه هغې نه وه پورته کړې نو بیا داسې دی چې دوی چې دلته کوم سیاسي ګوندونه دوی همیشه د نورو هیوادونو د ګټو دپاره استعمال شوي دي او خپل ځان په اقتدار یا په حاکمیت یا واکدارۍ کې راوستلی دی دوی لکه ولس چې دی ولس هغه به همدغه ګوندونو خلاف به در پاسېدلی دی او خپل هیواد خپلواکۍ طرف ته وړی ځکه چې کوم ګوندونه هم چې په حکومت کې راتله ډېر په کبر او تکبر باندې به هلته حکومت کوو او ډېر ظلم او جبر به یې کوو د ولس په مقابل کې ځکه دوی به په پردو اوږو باندې حکومت یا واکدارۍ ته رسېدلي وو نو همدا و چې همیشه حکومتونه او ولسونو سره په جنګ باندې اخته وو نو الله دې وکړي چې دا ځل دا کار ونه شي نور زه خپلې خبرې راټولم ځکه وخت ډېر کم دی او د الله په امان کوم یو دوه خبرې ګوره پاکستان دی هم غلامان دي په شکل د اشکالو باندې ولې دی دومره هوښیار دي ځکه چې دی ورته هغه د ملک ملي ګټې او هغه د ملي دغه ورسره یعنې ورسره مینه لري پابند دي ژمن دي ورته په شکل د اشکالو باندې یعنی که ځان ته فریب هم ورکوي که ځان باندې نیوکه هم کوي که هر شی کوي که ځان کم هم راولي ولې د یو ملک نه یا د بل نه په یو نوم په بل نوم چې هلته مسله جوړه که دلته مسله جوړه که په چلو فریب باندې پیسې راوړي هغه ملک یې ورباندې آباد دی خلک یې ورباندې آباد دي اساس یې مسله داسې ده چې پاکستان غلام دی پاکستان څو قسمه غلام دی زه اوس وایم ګوره هغه یو ټولواک فوج لري چې هغه فوج چې دی هغه ډېر جابر او قوت لري هغه فوج چې دی هغه که د هر چا غلامي کوي د یو چا کوي لکه د چین وکړه یا د امریکې وکړله خو هغې نور ګوندونه او د خپل ملک ټول ولس خپل غلام ساتلی دی هغه د هغې په مقابل کې هېڅ غږ نشي کولی سر یې نشي پورته کولی بیا چې د هیواد یا د پنجاب په څه کې ګټي هغه هماغه اسټبلیشمنټ چې د پنجابۍ وایي هماغه پالیسیګانې مخکې وړي پاکستان که غلام دی هغه په بل قسم باندې غلام دی هغې نور قومونه د نورو قومونو وسایل دا ټول خپل کړي دي او خپله د هر زبر ځواک غلامي کوي خو هلته چې دی واکمن چې دی هغه یو قوت شته دی چې دغه نور یې د خپل غلامۍ لاندې راوستلي په افغانستان کې داسې قوت نشته دی چې لکه کوم قوت چې راغلی همیشه د ولس سره دغه کړی دی بېرته په هغې باندې لکه د بېرته جګړې ورسره بېرته خپل ولس سره شروع کړې ده نو دلته د پاکستان او د افغانستان په مابین کې ډېر فرق دی خو زه دا پروګرام اوس ختموم انشاءالله تعالی په دې باندې بیا بله ورځ باندې بیا ډېر مفصل بحث انشاءالله سبا شپه یا بله شپه په دې باندې به لږې مفصلې خبرې وکړو خو ځکه اوس چې دی وخت هم ختم دی لکه او بل ناوخت هم دی ملګري کوم دي ډېر ښه ملګرو څرګندونې کړي دي د ټولو څخه د غازي عبدالله څخه د ابراهیم خان څخه د فواد خان څخه دا څه چې ورونو دا څرګندونې کړي ستاسې د هر یو څخه نړۍ مننه د مجیب افغان نیازي څخه خو ورونو کوشش کوئ لکه دغه کوئ دا منطق وایئ خیر دا د کنځلو نه لاس واخلئ ځکه دا کنځل داسې یو شی دی دا چې ته ولیکئ
دا لکه هغه به دا در پسې هلته هم لیکلی کېږي که نه بیا په هغه دنیا کې بیا د دې بدل کې به درنه چاته چې کړي هغه درنه ایمان اخلي نور سیاسي تبصرې کوي خو دې نه ځان ساتئ کوشش دا کوئ دلایل وایي خیر دی دغه مه کوئ اخوا ته د دې ګلخانانو ته مه کوئ نو دا کار دې باندې دغه وکړئ دا عمل پې وکړئ نو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ د لوی الله جل جلاله په امان